الکه مټوریا څنګه چل دی؟ دا چې پس پس کاری پټو ته خو راغلی ما د ښکاري په خېټه دې درد دی که څنګه؟ وای ساده ګوله څه درته ویم نو په خېټه مې داسې درد و که نه لکه چا چې په ګولۍ ویشتی یم. خو خیر اوس روغ جوړ یم، ځان مې خالي کو. خدای دې کور روان که جمال کوټې. ها دا راته ووایه چې جمال کوټه دې خوړلې که څنګه؟ یاره ساده ګوله څه درته ویم، پرون مې مور ماته ویلې که نه چې ورشه یو پاکټ مالګه راوړه. هغه زه چې کله د مدالي دوکان ته لاړم نو مې یو پاکټ مالګه به ترې راوالم، نو د هغې ظالم بچي د مالګې په ځای جمال کوټه راکړه. او چې کور ته راغلم نو مور مې راته ښایسته دواګۍ پخې کړې. هغه چې ما وخوړلې نو زه خبر نه وم چې دې کې د مالګې په ځای جمال کوټه ده. نو وای بیا وروسته د حالات نه یو خدای خبر دی او زه خبر یم. وای که نه تر اوسه پورې تاثیر را باندې شته دی. ښه نو مدالي ماما خو ډېر هوښیار سړی دی، نو هغه څنګه د مالګې په ځای تاله جمال کوټه درکوله؟ دا ولې؟ یاره ساده ګوله هله خو د ویلو نه دی، خو زه خیر ته مې ډېر زیات ټیټ انډیوالې نو په دې خاطر درته وایم. هغه په دې خاطر چې ما د مدالي ماما نه ډېرې زیاتې چرګې پټې کړي دي، د هغې غوسه یې را باندې وښکله. یاره بیا خو یې در سره ښه صحیح کار کړی دی چې ته د هغه نه چرګې پټې نو دا به دې حالي او که نه غلله. خو زه صحیح ده ساده ګوله زه ورځه په خېټه کې مې لږ بیا ګډبډ شروع شو که نه، زه به بیا سبا به مکتب کې ګپ لګو. او مټوریا ورځه چې اوس یې په منګه ونه کې. خو خیر یو ورځ ارام وکړه که نه، ستا خو په خېټه درد دی. خیر د ورځ پکې ارام هم کوه مړه. نه که نه ساده ګوله مکتب ته به درځم، مکتب ډېر مهم شی دی. او که نه په خېټه نه چې په سر مې درد یم مکتب ته ځم، ولې چې مکتب ډېر مهم دی. یو ټبی سبق خو به یاد کم که نور څه نه وي. خیر دی که په خېټه مې درد دی مړه. یاره مټوریا منم دی خبره دې په ګل بدله شه. نو وای نو ښه خبره دې وکړه او که نه داسې لږ ښې خبرې هم لږې کله کله کوه. وی مټوریا ورځه د مکتب خبره دې وکړله، په خېټه دې نورم زور راغی. زه ورځه تخته چې موږ باندې وسونه کی. السلام علیکم زما ګرانو شاګردانو، مکتب ته په خیر راغلی او سهار مو په خیر. خیر اوسې معلم صاحب، ستا دې هم سهار په خیر وي. مننه ساده ګوله، مننه ډېره زیاته مننه. ښه معلم صاحب دا راته ووایه چې موږ به څه درس نن د خیره سره ویو؟ مټوریا بچې زه به نن تاسو نه یو پوښتنه کوم او تاسو ټول به ماته د هغې جواب راکوئ. خو د ټول نه مخکې ساده ګوله شابه ماته یو شعر ووایه چې دا ورځ د خیره سره ښه پیل شي او که نه لکه د مار. دا باسي ګپې معلم صاحب. نه ساده ګوله دا ګپ نه دی، دا رښتیا ده. شابه شعر ووایه لکه د مار، مالګه پکې زیاته واچوه. شابه ښه معلم صاحب نو بیا غوږ شه ورته. و معلم صاحب څنګه به بادرنګ ته کریله وایم، زه دې پې موړ شم خو الو ته به الو وایم. چا کې چې خوند شته نو هغې ته به کیله وایم، دا مې ارمان دی چې کدو ته به کدو وایم. واه ساده ګوله واه، د ځمکې نه دې دوړې وباسلې، یو چکچک ورته ووهئ. ډېر ښه ساده ګوله ډېر ښه. یاره منم دې ساده ګوله، زما سترګې دې موچته کې د فخر نه. یاره دغه شعرونه کله کله وایه که نه چې څنګه سره کښېنم موږ ته هم لږ ښیه مړه چې وسا زموږ هم لږ صفت کوي. او مټوریا بل ټیم بیا بیرته وښیم. مټوریا دا راته ووایه چې ته غټ شي نو ځانه به څه جوړې؟ معلم صاحب زه چې د خیر سره غټ شم که نه نو د رحمان بابا غوندې ځان یو غټ شاعر جوړوم او لکه د مار. آفرین مټوریا دغسې ځان تکړه کوه او ښایسته شاعر ځان نه جوړ کړه. موږ شاعرانو ته ضرورت لرو او که نه. خو ساده ګوله ته راته ووایه ته به ځان نه څه جوړې د خیره؟ معلم صاحب زه چې د خیر سره غټ شم که نه نو د پلار غوندې به جوړېږم. ښه ساده ګوله ډېر ښه. خو دا راته ووایه چې پلار دې پولیس دی که ډاکټر چې ته د هغې غوندې ځان جوړې؟ نه معلم صاحب نه پولیس دی او نه ډاکټر دی، هغه غل دی. سترګې جنګوي جنې شونډې شوروي جنې مینه دې کباب کړمه ته مې زکلوي جنې مینه دې کباب کړمه ته مې زکلوي جنې.